برېښنا باید مونږ سیاست ته داخله نکو، تعلیم او صحت مونږ باید سیاست ته داخل نکو. سیاسی مسائل دي، سیاسی برخې دي، سیاسی مشران دي، هغه خپل کار کوي، له نورو هیوادونو سره خپل سیاسی مسائل مخ ته وړي. اما جامعه او ولس کوم شي ته اړتیا لري، د جامعه او ولس کوم حقوق دي او پرمختګ او ترقی ژوند او صحت ورپورې تړلې ده، هغه برخې که څوک په سیاسی اجنډا کې داخلي د ما په فکر د ډیره لوی تېروتنه. نو په همدې اساس افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې اوس تازه د آرام ساه اخلي. د 40 کلونو جنګ راوروسته 3 کاله کېږي چې افغانان د شمال خلک جنوب ته ځي، د جنوب شمال ته ځي، له شرق غرب ته ځي، له غرب شرق ته ځي، هیڅ کوم مشکل په نظر کې نه لري، هیڅ کوم ستونزه نشته. او تازه د 3 کاله کېږي چې افغانان یو بل سره د خوشحالۍ په ټبر کېني.